د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر ضد د افغانستان خاورې کارولو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستۍ ادعاوې رد کړي او هغه یې بې بنسټه بللې دي. پرون د پاکستان د پوځ ویاند او د بهرنیو چارو وزیر په یو خبري کنفرانس کې ویل چې د پاکستان په زراعت پوهنتون برید افغانستان کې تنظیم شوی او هندي سفارتکاران په دغو پیښو کې لاس لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي افغانستان د ترهګرۍ قرباني هیواد ده او په داسې مهال چې کابل ته د عمران خان د سفر لپاره تیاری جریان لري، باید اسلام آباد د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسایلو د حل لپاره ښه موضوعات مطرح کړي. یاد وزارت ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو باصلاحیت پلاوی د اسلام آباد ادعاوې وڅېړي. د افغانستان دولت یو وار بیا تاکید کوي ترڅو د حقایقو د روښانه کېدلو لپاره د ملګرو ملتونو یو باصلاحیته استازی او هیات وټاکل سي او په افغانستان کې د عملیاتو او ترهګریزو بریدونو او د پاکستان دولت د ادعاګانو د وضاحت لپاره دغه موضوعات او دغه پیښې په جدي توګه او دقت سره وڅېړي. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس وایي د افغانستان په اړه د پاکستان د پوځ د ویاند او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څرګندونې بې اساسه توهینونکي او پارونکي دي چې موخه یې د ترهګرو څخه د یاد هیواد د ملاتړ په اړه د نړیوالو پام بل لور ته اړول دي. په ځانګړې توګه د تیرو دوه نیمو کالو راهیسې چې د دوی اړیکې نسبتا د امریکا سره رغېدلې دي او د سولې بهیر پیل شوی دی، هغه اقدامات او هغه کړنې چې پخوا پاکستان ته یا ډډه کوله یا یې په ظاهرا نه منله، اوس هغه اقدامات دوی په ډاګه باندې کوي او هماغسې افغان ضد بیانونه هم ورکوي او هغې دلیل دا دی چې اوس دوی زیات د افغانستان د حکومت پروا نه ساتي. د مثال په توګه د طالبانو نه ملاتړ او د طالبانو سره اړیکې هغسې دي چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې دا نه منل، خو اوس موږ تاسو ګورو چې په دې تیره موده کې څو وارې پاکستان ته طالبانو رسمي سفرونه وکړه. نوموړی زیاتوي پاکستان په افغانستان باندې د داسې تورونو لګولو سره غواړي خپل ولس او نړیوالو ته ځان مظلوم معرفي کړي او افغانستان کې خپلو ترهګریزو کړنو ته جواز پیدا کړي. د ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار شاه حسین مرتضوي هم پر فیسبوک د پاکستاني چارواکو خبرې خندونکي او مسخره بللي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو نورو کارونکو هم پاکستان د ترهګرو د مور هیواد په نوم یاد کړی دی. دوی لیکلي پاکستان د نړۍ په کچه د ترهګرو د تمویل، تجهیز او پناه ورکولو کې نوم لري. د چارو د کارپوهانو په نظر پاکستان په کشمیر کې د هند سره مقابله نشي کولی او غواړي په نیابتي توګه خپل قصد له افغانانو واخلي.